چې څومره هم راغلي له کوم ځای هم راغلي موږ ورته په پښتنه مینه د زړه له کومې هرکلی وایو. زه به ضروري ګڼم چې موږ د صاحب شاه صاحب فکر ته پام وکړو، د هغه د مینهوالو نه خبرې واورو، قایل صاحب راته څه خبرې وکړي، نورالامین صاحب وکړي، مختصرې به وي، سرفراز خان صاحب دی هغه په خپله لګیا دی، نو هغه دې راشي چې خالد صاحب دوی ته دا په کولونو په سر کړي. هر یو اپریل لکه ګزار د دونې د زړه ورغلې پرهر بیا تازه کېږي. پښتون نن سنجیده دی، هغه یووالي طرف ته را روان دی. که صرف کمی دی هغه دا دی چې د مشرانو د سوچ او فکر. کابل د پېښور د حجرې د کلیوالۍ دومره د دې پام لپاره د دې خلکو لپاره دومره څه کړي دي چې بیا شکر دی چې اوس هم دا خلک هغه مني. سره په یو کالج کې په 1988 کې هغه تحبیب کالج ما صاحب شاه دا څوک لیدلی دی چې هغه بعضې ملګري چې هغه په بعضې مڼو کې یا دفترو کې به ناست وو، او صاحب شاه به ورته 2-3 ګنټې بهر انتظار کوو، خو هغې به چې دی د هغه طرف ریپلای نه ورکوله. د حسن ټولې حوالې مې په خپل ځان کې جذب کولې. زه ډېر شکرګزار یم انکل چې دوی دومره په دې لنډ وخت کې موږ ته ټایم راکړ. ستاسې دغه کوښښ تر دې ځایه راورسول ستاسو په منځ کې یعنې چې زما د رور په حیثیت هغه زما د دوست په حیثیت مسافر خواږه یادونه د یادونو انګارونه بې درسه زورور دي موږ به مړه کړي خو لاندې د یارانو د یارۍ په لذت ګورې چې خوشحال کړه سنان ښه یارانو. صاحب شاه چې کوم دی هغه یو سکالر و، هغه یو کمپرست و، هغه یو ډېر ښکلی ادیب و. یو کلام یو نظره چې سپرلي ادا به د احسان سپرلي ادا به د احسان ومنم خو ته د ځان سره جانان چې صاحب شاه صابر صاحب چې کوم و که نه دا ډېر یو ډېر قابل سړی و، ډېر فکرمند سړی و، ډېر هوښیار سړی و. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کوم ستا د ښار خبرې ستا په شان خوږې کوم. زه له هر محفله ستړی پورته راشم، زه په هر اتڼ کې ځان زرې زرې کړم. هغه د پښتون سټوډنټس فدریشن پروګریسیو مرکزي صدر. که دغسې موږ خپل اتلان منظور نه نوي کوم کسان چې ژوندي دي دوی به د قام خدمت ته نور هم چمتو کېږي او پاتې شول داسې ماښامونه دا ډېر ضروري. له لومړي ماښامه تر دویم ماښامه دغه کړاو، دغه منډې، دغه ترړې، دغه زمزمې